څنګه مو زړه وکړله چې تاسو شهسوار سره راشئ سندره ریکارډینګ وکوئ؟ په کار کولو چې کم ټایم کې مونږ واړو مونږ ډېر غټ نه وو که نه مونږ به دا سندره چې تاسو شهسوار سره وویلې د خلکو ریاکشن څه و دې باره کې؟ دغه منفي خبرې تا باندې څومره اغېزه کوي؟ خفه کېږي؟ لیلا سواتی اول سینما انتخاب کړی و که نه سندره؟ دا ته چې زه اخر به لاړ شې ما په بې ننګو خلکو ما سپارم یانا ما په بې ننګو خلکو ما سپارم یانا ناسې ډېر زیات ورته راځي خو زما دا یو کمزوري ده چې زه کیمرې ته مخامخ شم نو بیا ما ته داسې نه راځي به چې څو لفظ راتللی په پروټو کې زما کوباب خوښ دي. السلام علیکم، جوړ په خیر تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته. خدای دې وکړي چې ښه به وئ، روغ جوړ او خوشحال به وئ. یو ځل بیا زه غزال نظري او ما سره په دې خپرونه کې لیلا سواتی هم موجوده ده چې غواړم دوی سره هم خبرې اترې وکړم. سینګره هم ده او مطلب په سینما په بخش کې هم کار کوي. نو دا دواړه کارونه ډېر زیات ګران دي که نه. نن سبا یو خلک مخې ته نشي وړی دا چې مطلب هم ډرامې کوي هم سندرې وایي، نو دا ډېره زیاته مشکل دی که نه، مشکل کار دی. او بیا دې سره چې نن سبا سوشل میډیا کې دا یو سندره ډېر زیات ښکته او بره کېږي، هغه هم ډیوټ شهسوار سره چې مطلب زیاتره خلک ما ته ویلو چې لیلا سره مطلب یو خپرونه جوړه کړه. نو دا د ستاسو لیلا مې پیدا کړله او دوی سره خبرې اترې کومه. دا چې تاسو هم ځینې پوښتنې ذهن کې لرئ، فکر کې لرئ، سوچ کې مشته، او زما هم او زموږ د کمرمین صاحب هم چې نن مطلب جزایي کړي وو نه پکې شته او هغه کولر یې مونږ باندې خاموشه کړله د لیلا جانې په خبره. سلامونه، جوړ په خیر، څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام، شکر دی خیم تاسو په خپله ښه او زما طرف نه ټول مینوالو ته ډېر ډېر سلامونه، که د لر پښتانه دي او که د بر دي او که مسافران دي پاکستان کې دي، ټول زما سلامونه قبول او منظور کوي. مننه کور ودان. خو اول کې به دا راته وایي که نه چې لیلا سواتی سوات سره تعلق لري، ورته به نه وایم چې تاسو کوم سره تعلق لرئ، نو دا خو معلومدار خبره ده چې سوات سره تعلق لري. نو مهم خبره دا چې څنګه مو زړه وکړله چې تاسو شهسوار سره راشئ سندره ریکارډینګ وکوئ؟ وجه څه وه؟ بس وجه خو دا وه چې هر یو سینګر غواړي چې زموږ د ښه سینګر سره او ښه سینګرې سره سانګز راشي. نو تاسو ته پته ده چې شهسوار خو د ډېر ټایم نه مخکې هم سندرې ویلې او بیا پکې لکه تاسو ته پته ده یو سیټ ته شو، هغې نه پس بیا دې فیلډ ته راغی. نو بس زما یو ټیم و، هغوی ته ما وویلې چې لکه هغوی ته تاسو ووایئ چې ما سره ډویټ وکړي. نو چې هغه څنګه دې فیلډ ته واپس راغی نو فسټ سینګر زه یم چې هغوی سره ما ډویټ وکړو او ګانه مې ورسره وویلی. نو هر سړی غواړي چې زما د ښه سینګر سره، نو اوس دې وخت کې هم ښه سینګران شته، دا نه وایم ټول زما دپاره قابل احترام دي، خو لکه دوی خو هغه ټایم کې به کار کولو چې کم ټایم کې مونږ واړو مونږ ډېر غټ نه وو که نه، مونږ به د ده اواز اورېدو او خوښېدو هم. ماشاءالله اواز هم ډېر زبردست دی. بس زموږ به ورسره نصیب شوی و او چې څنګه راغی بس ما خپل ټیم ته وویلې، نو هغوی دا دغه وکړو، هغوی قبول کړه چې مطلب تاسو سره یو ځای ګانا ریکارډینګ وکړي. دا سندره چې تاسو شهسوار سره ویلې د خلکو ریاکشن څه و دې باره کې؟ نو فلحال خو زه لا دغه نه یم، خو لکه څه کومنټسونه داسې راغلي دي چې ډېر ښه راغلي دي او تاسو ته پته ده څه خلکو کومنټسونه څنګه کړي دي، خو مونږ به هغې باندې فوکس نه کوو. چې دا ګانه زما شکر دی 3 ورځو کې دونه مخکې لاړه، نو بس ووایه چې دا د خلکو سپورټ دی، دا زما د مینوالو د هغه د مینوالو ټول سپورټ دی او د هغوی زه ډېره ډېره مننه شکریه ادا کوم چې زما ګانې باندې دونه سپورټ وکړو. بالکل. ګران کتونکو، څنګه چې لیلا جان وویلې مطلب مینوال هم شته دي، خو داسې ځینې خلک یو مطلب یو 10% خلک شته دي که نه چې همیشه که ته ښه څیز هم ووایې که خراب ووایې که هر څه وي یو منفي خبره پکې کوي. دغه منفي خبرې تا باندې څومره اغېزه کوي؟ خفه کېږې؟ یاره د انسان زړه ولې نه خفه کېږي چې انسان دونه محنت وکړي او بیا د خپلو پښتنو دپاره خپلو مینوالو دپاره یو څیز جوړ کړي او هغوی په دې کې دا خبرې وکړي، د انسان زړه خوږېږي. خو زه په هغه خبرو ځکه فوکس نه کوم چې دا دنیا ده، دا دې نه په ښه کې پرېږدي او نه دې په خرابه کې پرېږدي. او بیا زیات تر زیات ماشاءالله زموږ پښتانه، نو دا خو دې نه په ښه کار کې پرېږدي او نه دې په بد کار کې پرېږدي. نو زه د دې خلکو سوچ نه کوم
زه خپل کار مخکې کول غواړم، زه ځان مخکې کول غواړم او زه د خپل پښتنو ته څه ویل غواړم چې دوی خوښ کړي، زه هغه کار وکړم چې زما پښتانه په ما فخر کوي چې او زموږ د لیلا سواتي دا غلط کار نه کوي، دغه نه کوي. نو شکر دی زه ډرامو کې هم راځم، ډرامو کې ما ډېره خلک خوښوي او سونګس کې هم شکر دی ما ډېر خلک خوښوي. نو د خلکو خبرو پسې زه نه ځم، ولې چې د خلکو خبرو پسې لاړم نو زما نه به دا خپل کارونه بالکل پاتې وي. بالکل شاعر خو ځکه وایي که نه وایي که د خلکو په خبرو پسې لاړې د کعبې نه به دې ته په میخانه کړي که نه. جی جی بالکل. نو لیلا سواتی اول سینما انتخاب کړی و که نه سندرې؟ اول خو ما ډراما دغه کړې وه، د مطلب تاسو ته سینما وایي، بالکل هغه مونږ اول کړې وه، هغې نه پس بیا سونګس ته زه راواوړېدم. دا څنګه مطلب چې مطلب سونګ هم انتخاب کړل ولې وجه څه وه؟ بس د هر انسان خپل شوق وي، بس زما یو شوق دی د ډرامو سره هم زه مینه لرم، اکټینګ سره، او زما چې کم کار وي نو هغه زه ډېر په مینه باندې کوم. سونګ سره هم زه خپل شوق لرم، زما چې کله وکلي هغه هم زه ډېر د زړه نه کوم، د ډېر د مینې نه کوم. خپله ویډیو ته هم هغه څیز جوړوم چې زما مینوال هم خوښ کړي او زه پکې هم ښه ښکاره شم. نو لکه بس دا زما یو شوق دی، بس داسې ورته ووایئ چې اول مې مجبوري وه او اوس مې شکر دی، بس اوس مې شوق دی. بس زه د شوق نه دا دواړه بس دې ته ما ځان ریډي کړی دی. که ډرامې راشي انکار ورته نه کوم، ورته یم اوکې دی چې ما ته څه کردار میلاویږي راته وایي دا دی دا دی، زه په هغې چا سره چیر نه کوم، زه هغه کردار ښه خپل د زړه نه نباوم. ولې که زما عوام هغه کردار خوښ کړي څه پته لګي هغې نه ماته غټ کردار بل میلاو شي، نو زه صرف په خپل کار باندې فوکس کوم او ښه په مینه سره زه خپل انجام رسوم. ډېر ښه. نو تاسو یوازې په پښتو ژبه سندرې ویلې که نه داسې دري فارسي مطلب زموږ د افغانستان په ژبو هم ویلې که نه؟ نو لا ویلې خو مې نه دی، خو کوشش مې ډېر دی، زړه مې غواړي چې هر زبان کې زه سونګز ووایم. لکه مطلب اوس زمونږ سندرغاړې ده ناز اقبال غونډه دنیا یې پیژني، صحیح ده، په افغانستان کې په پاکستان کې لکه داسې څوک نه دي چې هغه به نه پیژني. څنګه چې هغې په هر زبان کې ویلی دی نو زما هم د هغې نه خواهش اوچت شوی دی. هغه زما ډېره فیورټ سینګره ده، زما ډېره زیاته خوښه ده، زه یې ډېره زیاته لایک کوم. نو زه غواړم چې زه هم د هغې په شان هر زبان کې سونګز ووم، که هغه کابلي شي، عربي شي او که هغه پارسي شي، چې کوم یو زبان هم شي، پنجابي شي، اردو شي، نو زما ورسره ډېر شوق دی. او انشاءالله زه به خپل ټیم ته دا ریکویسټ کوم چې ما له هر زبان کې هغوی سونګ راکړي او زه یې ووایم انشاءالله. نو زموږ کامرامین صاحب ذیشان خان تلاش صاحب ډېر تکړه دی که نه، او فارسي سندرې او دریځ سندرو باندې هم ښه ښکلې مطلب زه مطمئن یم چې تاسو باندې به ریکارډینګ وکړي، دا خبره زما یاد ساتئ. نو لیلا اوس ما ته دا ووایه چې ته به ایکټینګ مونږ ته کې که نه زمزمه به مونږ ته کې؟ بس که وایې ایکټینګ خو زمزمه به ښه یو څو ټپې به زه خپل مسافرو ته ډالې دا ته چې زه اخر به لاړ شې ما په بې ننګو خلکو ما سپارم یانا، ما په بې ننګو خلکو ما سپارم یانا، زما د غرونو پناه یاره چرته په یاد کې دې راځم که هېر به یمه، چرته په یاد کې دې راځم که هېر به یمه. ډېر ښایسته. اکثر داسې که نه انسان ناسې ډېر زیات ورته راځي، خو زما دا یو کمزوري ده چې زه کیمرې ته مخامخ شم نو بیا ما ته داسې نه راځي، به چې څو لفظ راتلل هغه ما خپلو مینوالو ته زمزمه کړل. او انشاءالله اوس په نیکسټ ټایم زما تاسو ویډیوګانې هم ګورئ، زما به ریسل سره خپل مسافرو دپاره به زه ټیک ټاک هم ښې ښې جوړوم، د خپل مسافرو دپاره به څه ډالۍ کوم هم هغوی ته چې زما مسافر پرې خوشحاله وي، او امید ساتم چې دا به دوی ډېر زیات خوښوي انشاءالله. نو تاسو د لیلا سواتي فعالیتونه وګورئ چې مطلب ډېر څه آیډیاانې لري، نور غانې به هم ریکارډینګ کوي او ډرامې خو به هم تاسو هم ډېر بلا شی لیدلې وي. نو فلم کې مو هم کار کړی که نه صرف یوازې ډرامې جوړوئ؟ جی ما شهنشاه باچا فلم کې کار کړی دی، خو هغه د نن نه درې څلور کاله مخکې و، او فلم کې خو داسې مونږ ځکه کار نشو کولی چې هغې کې چې کوم ډریسینګ دی نو هغه مونږ ته الاوډ نه دی که نه،
او اوس مې ډېر یو فلم راتلو هغې کې مونږ لږ شان کار وکړو خو د هغې راته پته نه لګي چې لګي به که نه لګي خو یو فلم کې مې ارباز خان دلي سره کار کړی دی او شهنشاه باچا فلم دی ډېر ښایسته کردار مې وپکې او ډېر ښایسته مې پکې نباو کړی چې هغه مینهوالو زما ډېر زیات خوښ کړی دی ډېر ښه زمونږ کمرمین صاحب وایي ته پوښتنه وکړه چې په فروټو کې څه ډېر زیات خوښېږي او خوراک کې څه ډېر خوښ دي په فروټو کې په مزاق سره یې ووایم که داسې بس په مزاق سره به ووایم هغه خلک چې وایي په فروټو کې زما کباب خوښ دي خو په فروټو کې کباب نه دا ما صرف جست مزاق وکړو زمونږ لکه یو دغه هغه داسې د یو دغه نه ډېر زیاته مشهوره شوه او هغه به تاسو پیژنئ چې وي زما کچه غوښه خوښه ده زما الوګان خوښ دي نو دا ما صرف تاسو ته مزاق کې وي په فروټو کې د چا څه خوښي خو زما خو ډېر زیات ام خوښي زه خو ډېر زیات خورم او نن سبا د ام موسم هم دی موسم هم دی بالکل ام خوښ دی او مطلب په ترکاري کې څه خوښ دی اوس بیا ونه وي چې بل په شان دی کچه دغه دی دا په ترکارۍ کې مې بس څه خوښوي سبزي خو مې بیخي نه خوښه او دا غوښه چې داسې راټوله کړي او داسې وچه وچه پخه کړي نو هغه بیا هم لا ټیک وي خو د ترکارۍ د اوبو شورواګانې مرواګانې مې نه دي خوښې ښه دوستانو نو تاسو چې کله هم دا انویټ کوئ نو دا شورواګانې څیزونه ورته مه پخوئ دا وچ غوښه ورته پخوئ ګوره ښه او زما ټیم به ما سره مکمل وي ګورئ د ټیم نه علاوه زه چېرته ځم راځم نه چې دا زما مینهوالو ته او زما دوستانو ته ټولو ته پته زما ټیم به مکمل انشاءالله او لکه دا بیزي نه وي که نه نو دا به راسره مې خو چې کله بیزي نو بیا به لکه تاسو به لږ دغه کوئ بالکل نو زه به هم راځم دوستانو مطلب زما خو بل کار نشته ولې نشته سل کارونه خو کارونه پرېږدم خوراک له ځان رسوم ولې چې فری خوراک ډېر خوند کوي هغه د چا خبره فری شراب کاظم skiلی دی مفت شراب قاضی خورده نو این دوستا یک مطلب گفت نو لیلا په کور کې 100% مطلب چوپه ده او 100% مطلب جګړماره ده زه یاره بس 100 کې 5% وای چې جګرماړی یم او دا نور چې کم دی نو دا بالکل بیسټ یم ښه مطلب ټولو سره ښه یم خو بس چې کله مې صبر تمام شي بس بیا جګړې کوم داسې ډېرې نه کوم کله چې غوسه یې لیلا څه کوي نو کله چې غوسه یم بس هغه تپوس خو رانه مه کوه څه کوئ خیر تاسو وایئ چې موږ پوه چې کله ځان خوږې ډېر زیات مطلب کله م خوږ کړي بالکل دا خو ډېره خطرناکه ده بیا دې له خوا نه زه تاسو ته دغه درخواست ریکویسټ کوم چې دا چېرته مه خفه کوئ نو دومره غټ ضرر چې ځان ته انسان رسوي نو ما وویل چې کیدای شي ما په شانتیا به چغې وهي یا به څه په ځمکه ولیکه نه خو دې ځان ته ضرر رسوي مطلب زه سرونه نه ماتوم مطلب څه چې لاس کې هغه په ځمکه ولم یو څیز باید مات کړم که نه چې غوسه زما نه غوسه زما نه سړېږي څو پورې چې ما ځان ته نقصان نه رسولی ښه ورځ کې 100% دروغ ووایي یاره دروغ خو راخې بیخي نشته صفا باندې راځم په دې وجه زه چاله انټرویو یا چا سره کښېنم نه ولې چې زما د خولې نه بیا ډېرې صفا خبرې وځي او زموږ ټیم کې یو دی هغه ماشاءالله ډېرې سپینې وایي بس زه هم هغه ته تللی دروغ نه یم خبره ده که نه وایي سپینې مه وایه که ژوند کوې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې دغه خبره چا پسې وایو نه هم چا سره کار شته بس د بهتري دا ده چې بس بالکل چوپ هر سایډ نه بس بالکل چوپ زه هغه کسانو سره خبرې اترې کوم چې کم سره زما گپ شپ وي چې چا سره مې گپ شپ نه وي زه چا سره خبرې هم نه کوم ولې خپله خوله په خلکو پسې خرابېږي بس په دې وجه باندې نه چا سره خبرې اترې اوس زمونږ خپل ټیم دی هغه خو خپل ټیم دی خپل ټیم کې خو گپ شپ لګي هغوی سره لګوم خو داسې ایکسټرا زه چا سره خبرې اترې نه کوم نو بس په دې وجه باندې مخکیني سندرغاړي خو ماشاءالله ټول زبردست مطلب سندرې شاعري کمپوزر یو څیز ښایسته انتخابوي نن سبا چې کوم سندرغاړي راغلي دې کې د کوم یو خوښه ده د اوسنو کې بالکل اوسنو کې درته څوک وښیم د سړو کې که ښځو کې فرق نه کوي چې کوم یو وي یاره ټول مې خوښ دي په خپل کبر نه کوي نه کبر نه کوم په میل کې نازیب بال بس ټول مې خوښ دي هر سړی لکه ګوره زه به چاته دا نه وایم چې دا بد وایي دا ښه کوي هغوی هم خپل محنت کوي هغوی هم وایي چې مونږ د خپل پښتو دپاره څه وکړو زه هم خپل محنت کوم نو په دې وجه زه چاته هم نشم ویلی چې دا زما خوښ دی دا زما نه دی خوښ زما په خپل ذاتي ټول خوښ دي ټول قابل احترام دي زما ټولو له عزت کوم ولې چې زما نه هغوی سینیر دي زه جونیر یم بالکل او بل دا خو چې زموږ ستاسو پښتانه ماشاءالله د وي پې ډېر زیات پابند هم دي
زنانه په اسانه نه پرېږدي چې مطلب په تصویر کې ظاهره شي، ټي وي ته راشي یا میډیا ته راشي. بالکل. آیا تا ته څنګه چې مطلب نوې میډیا ته راغلی سفر پرابلم و او که نه همداسې مطلب په خوشحالۍ نه شکر دی ماته د کور د طرف نه اوسه پورې داسې ایشو نه دي شوي، ولې چې شکر دی زموږ په خاندان کې څوک شته نه بغیر زما نه، زه واحد یم چې زه په سکرین راځم، خو ماته زما مور پلار او ماته اوسه پورې لکه دا دغه نه دي کړي، نه راته د کور د طرف نه داسې ایشو ده، بس هغوی ته پته ده چې دا بس یو غلط کار نه کوي. بالکل ټیک ته سکرین باندې راتله یقین دی، شکر دی د ټولو را باندې یقین دی، نو ماته اوسه پورې دا ایشو نه دي راغلي. زه ډېر ښه. نو اولنۍ جنۍ ده چې ما ولیدله مطلب د کور له خوا نه ورته داسې څه مسله مشکل نه وه، نو الله دې وکړي چې ټول دغه شانتې مهربان شي، چې څوک هم شوق علاقه لري چې میډیا ته راشي نو دغه شانتې په اسانۍ. نو ځینې خلک وي چې مطلب ژوند کې ډېر زیات سختو سره مقابله وکړي تر څو یو ځای ته ځان ورسوي که نه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. نو سختې خو شکر دی په ژوند کې ډېرې تېرې کړي دي او الله شکر دی، شکر په هر حالت خو باسي. بالکل سختې هم ډېرې تېرې کړي دي، الله را باندې اوس راحت راوستې ده او انشاءالله خدای دې په هر مؤمن مسلمان راولي، دا زموږ دعا ده. کاغه تورسری وي کاغه تورسری وي سړی مطلب، نو چې چاته مشکلیات په ژوند کې خدای دې ټولو ته اسانه کړي لکه څنګه چې موږ ته اسانه شوي، خو دا واحد خبره ده چې په سخته پسې راحت وي، بس سخت هم تېره کړې ده، الله به راپسې انشاءالله د دې نه مخکې راحت راولي او د الله نه ډېر امیدونه دي انشاءالله او الله دې په هر چا راولي. بالکل. مطلب ډرامه کې چې تا ته کوم کرکټر درکوي کومه درته ډېره زیاته مطلب هغه اسانه وي درته او کوم یو ډېر زیات مشکله وي؟ یاره مشکله ماته دا وي چې ماته څوک وایي چې دې جینۍ سره زیاتې وکړه، لکه زما په ریل کې هم زه داسې نه کومه، زما ریل کې چې کوم دغه دی زه یم چې ماته بس صرف د عجیزۍ لکه دا کرکټر میلاویږي په دې زه ډېره خوشحاله یم. اوس زما یو ډرامه ده هغې کې زه مالداره یم، لکه کرکټر خو ما ښه کړی دی خو هغې کې ماته ځان ښه نه ښکاري، ولې چې زما ریل کې هم دا شی نه خوښ، کبر د هر څه دا زما نه خوښ، به زما خپله عجیزي خوښه ده، خپل دغه مې خوښ دی، نو زه یم چې ماته په ډرامو کې هم همداسې میلاوی دی چې بس څوک دې په ما ظلم کوي او زه دې تکلیف تېروم، بس دا دغه زما ډېر زیات خوښي په ډرامو کې. بالکل دوستانو لیلا سره مطلب زما فرست ټایم دی چې ملاقات کېږي، دی نه مخکې مو چېرته نه و لیدلې، خیر ګانې او ډرامې ما ورته لیدلې ول، خو ما ورته ویلې چې مطلب تاسو چمتو آماده یې که نه انټرویو لپاره؟ دی ویلي چې یو مطلب ذیشان صاحب ورته ویلي چې مطلب میک اپ هر څه تاسو کړی، وایو ډېر زه میک اپ نه کوم ځان ډېر نه تیاروم، خلک به وایي چې اوس دا دی لاړه غټه ښځه شوه که نه، واقعا ما ته جالب هم ښکاره شوه، یعنی واقعا ځینې خلک وي که نه چې څومره لوړ مقام ته ورسیږي بیا هم ځان عاجز حسابوي لکه زما په شانتې لکه د لیلا په شانتې، نو واقعا چې داسې خلک په ژوند کې دا مطلب بالکل ګپ نه علاوه چې داسې خلک په ژوند کې ډېر کم پیدا کېږي، یو انسان چې معمولي لږ یو ځای ته ورسي که نه هغه سره بیا په اسانه څو خبرې هم نشي کولی که نه. الله دې نه کړي زه د هر چا د خپو خاور یم، د هر چا د خپو خاور یم، صحیح ده، ما خپل مشکلیات تیر کړي، ما خپلې سختې تېرې کړي، ما ته پته ده چې دا انسان به څنګه وي، نو زه داسې نه زما رویه خوښه ده او لوی خو هغه الله سره مزه کوي چې بېسته نو اسمان یې ودرولی دی، ما سره به څه خوند وکړي، زه خو هم دې د خلکو په دغه باندې هغه شوې یم، صحیح ده، لوی هغه لوی رب سره خوند کوي، زه به څه یم او لوی به بالکل. دا د خفګان خبرې نه غواړم چې وشي، خو غواړم چې مطلب د ده هغه مطلب خوی عادتونه چې ما ولیدله یعنی داسې ښکاري د ده سترګو کې د څېره کې یو درد پروت دی چې هغه نه غواړي مطلب خلکو دنیا ته وښایي. نو لیلا که تاسو ما ته ووایئ که نه ستاسو ژوند کې هغه کوم درد دی چې تاسو نه بالکل نه هېرېږي چې اوسه پورې تاسو ته یادېږي ستاسو زړه کې یو درد راځي مطلب اوښکې راځي سترګو کې؟ اوس مې دلته خلکو ته مه په ژړا کوه، هغه صرف د مور درد دی چې د مور مې 1 کال پوره شو وفات شوې ده او بس هغه زما نه بیخي لکه مکمل زما چې د مور لفظ راځي نو بس ته وایې چې بس زما بس چا پنچر راته چا ولګو. بس سوري یار زه نه پوهېدم چې مطلب په دومره غټ درد که نه ما نه یادوله، خو الله دې ستاسو مور ته جنت الفردوس نصیب کړي او نور خلک د الله غم نه وساتي. نو د مور د غم نه دې هر سړی الله وساتي. امین امین. مور که د هندوی وي نو ژوندی دې وي که نه؟ بالکل. نو مور خو مور وي او بس الله دې د هېچا کور نه ورانوي.
نو فکر کوم چې زموږ کامرامین صاحب هم مطلب ستړی شو او بل دا چې موږ هغه څه بند کړي دي ګرمي هم ډېره زیاته شوه دې نه چې مطلب زموږ هغه ګلګل مطلب میک اپ صفا شي که نه کله چې دوستانو سره خدای پاماني وکړو ډېره زیاته مننه لیلا جانې چې وخت یې راکړله ما یو خبره کوله دوستانو خو مخکې خبره پاتې شوه ما چې سوات ته به مو کله بوځي انشاءالله چې تاسو څه ټایم وایئ لاړ به شو چې تاسو کله فری یئ نو زه غواړم دا څو ورځې بل خپرونه کې هم ما یاده کړې وه چې سوات ته به ځو خو زه بلده نه یم سوات کې مطلب هم ہے نا تو فکر کې بالکل فکر نه کوم الله تا ژوندی لري بس که مسکان فیاض خپرونه ګوري هغه اکثر ګوري سلامونه ورته وړاندې کوم هغه همیشه ماته وایي چې غزال راشه که نه سوات ته نو بدبختانه متاسفانه بس هغه خو موږ سره نږدې ده او کیدای شي ما پیژنې زموږ ډېر ښه ټایم تېر شوی دی خو کیدای شي هغې نه ایري موږ ډېر بچپن کې به هغوی کره تلو راتلو زموږ کره هم تګ راتګ و زما مور د هغوی سره ډېره زیاته دوستانه وه د دوی هغه ترور چې وه نو کیدای شي هغې نه خو زه هېر شوی یم خو لکه مونږ خو پیژنو نو کیدای شي او هغه زموږ سره نږدې هم ده داسې د 10 منټ لار ده زموږ د کور نه بیا خو دا دی که نه هغه فارسي کې مونږ یو څه وایو که نه بیک تیر دو نشان نو مطلب چې کله سوات ته راشم نو تا سره به لاړه شم مسکان دې کله به هم لاړ شو چکرې به وهو زموږ کامرامین صاحب به هم وي هسې مه جاړه خیر مه جاړه تا به هم بوځو خو مطلب خوراک به ډېر نه کوې ښه هلته به خلکو نه خوراکونه ډېر نه غواړي پوه شوې که نه دې بوځم ګوره ډېره زیاته مننه لیلا چې وخت مو راکړله نو خوشحاله شوم واقعا زموږ خپرونه زما په نظر ډېره ښایسته او جالبه راغی نو داسې خولې دوستان ګرمي ده نو څه وکړو لا په شکال خو په ځای پاتې ده که نه نو ګرانو کتونکو پښتنو ته څه پیغام لري او که نه بس پښتنو ته دا پیغام لرم چې بس ډېره مننه د مینې راکولو سپورټ راکولو ډېره زیاته او بس الله مو په خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راوله اختر کې او چې کوم ځای کې یې زما د طرف نه اډوانس مبارکي ځان ته قبول او منظوره کوي او خدای پاک په خپلو خوشحالو وطن ته راولئ بس امین مننه او د خپل مور سره ډېره مینه کوئ بالکل زما په شانتې نو ګرانو کتونکو دا ودونه چې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله هیله منده یم چې خوښ شوې به مو وي تر بل خپرونې پورې چې هر چېرته تاسې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ الله مو